سلامونه او نیکې هیلې ملګرو په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ او د ساعت جامې به مو پر تن وي. د ډېرو ملګرو په پوښتنه دې وي چې څنګه کولی شو د سیم کارت PUK کوډ مات کړو. د دې کوډ ماتولو دپاره هغه ملګرو لکه څنګه تاسو ته معلومه ده یو د سیم کارت کوم کلک پوښونه چې په هغې باندې 8 رقمي کوډونه لیکل شوي یي که چیرې هغه وي خو اسانه ده او که چیرې نه وي بیا به څنګه کوئ شبکې ته به زنګ وایئ ټلیفون شمیره به ورکوئ چې دا کوډ لري. خو زیاتره ملګري دا شکایت کوي چې نه موږ ته ځواب نه راکوي ان 2 ورځې موږ ورته زنګ ویله موږ ته ځواب نه راکوي. نو په MTN سیم کارت کې ستوری 808 زینه دا به وکیږئ بیا به دلته 4 شمیره او سینډ بیا به لومړی شمیره داخل کړئ او سینډ به کوئ او دلته هغه سیم کارت شمیره موږ داخلو کوم چې PUK کوډ خوړه ده مثلا زما د ورور ده دا سینډ کومه کنفرم دپاره یو ښه دلته وویلي وای تاسو به د SMS د لارې کوډ څنګه کوئ لاسته راوړئ. اوکې ښه دا لومړی چې ده 4 ده پین کوډ ده او PUK چې ده 8 عدده ده. لومړی به تاسو PUK کوډ ورکړئ 8 عدده چې ده مثلا 6 10 2 40 0 4 10 دا مو چې ورکړو بیا به 4 صفره پله پسې ورکړئ کوډ به یې څنګه شي مات شي. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو به مو کتلې وي او یو څه به مو ترې زده کړي وي که چېرته غواړئ چې دا ورته نور ویډیوګانې وګورئ نو شمس MHD مسعودي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ویډیو له ملګرو سره شریکه کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ.